الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى فليحمد الله عليها وليحدث بها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كتاب رياض الصالحين يوصلو دشتم نمبر باب مبارد خوب لیدلو کی پدې باب کې سلورم نمبر حدیث ته ابو سعید الخدری رضی الله عنه دین روایت ته چې انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول یقینا هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نو اوریدلی دي چې د الله پیغمبر فرمای اذا راى احدكم رؤيا يحبها کله چې یو کس به تاسو کې داسې خوب ویني چې خوخی اغه لرا یعنی یو خوشالۍ والا خوب ویني خیر والا او مزیدار خوب ویني فانما هي من الله تعالى یقینا دغه خوب د الله رب العالمین د طرف نه دی چې دې ته الله یو زیره ورکو خوشالي ورکړه نو فلیحمد الله علیها دغه مؤمن مسلمان دې دغه خوب پر دلو باندې الحمدلله وی د الله صفت دی ادا کی وليحدث بها او دغه خوب دی بیان کی خلقو ته وفي روايه بل روایت کی راځي فلا يحدث بها الا من يحب دا خوب دی نه بیان هیڅ چاته مگر هغه چاته دی بیان کی چې د دې ور سره مینه یعنی یو خوخي والا انسان ته چې د دې نږدې دوست یو دیو سره مینه هغه ته بیان کی نو هغه بوله خسته تعبیر ورکی هغه په خوشالۍ اظهار وکي واذا راى غير ذلك مما يكره او کچرتا یو کس په تاسو کې داسې خوب ویني چې بغیر دغه نه یعنی مزیدار خوب نوي او داسې خوب چې بد غني هغه لره یو بد څه بکی ویني فانما هي من الشیطان الله پیغمبر فرمای یقینا دغه بد خوب دا د شیطان د طرف نه دی دی کی لاسوهنه د شیطان دا فليستعذ من شرها نو دغه مؤمن مسلمان دی پنایو غواړي د شر د شیطان نه سمانا اعوذ بالله دی وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او دویم دا چې ولا یذکرها لاحد او دغه خوب بیان دی هیڅ چاته نه کوي چاته نه بیانې فانها لا تضره نو دې چې دا ګډوډ خوب یې درې او دغه طریقې باندې دغه طریقې به کې وکړه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی وی چاته بیانې نو یقینا دغه خوب لیدل دغه مؤمن مسلمان د کوم تکلیف دانش رسوله دا بر روایت ابو قتاده هنا روایت داوی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الرؤيا الصالحه نیک عمل خو بل روایت کې دي الرؤيا الحسنه خيسته خو من الله د الله طرف دی والحلم من الشیطان او پریشانی والا خوبونه د شیطان د طرف نه کله سره ګډوډ خوبینی فمن را شيئا يكرهه کله چې دغه شان ته څوک ویني داسې یو خوب چې بدګنی اغه لرا فلينفث عن شماله ثلاثا نو طریقه دا چې دغه مؤمن مسلمان دی دادی چپ طرف ته درې پیر لاړې تو کی نفس داینه هغه لاړو ته کول ته وی چې دغه شان ته لاړې ني معمولی غوندي پوکي او معمولی غوندي لاړې پوکي نو درې پیر د خپل چپ طرف ته لاړې تو کی وليتعوذ من الشیطان دویم دا چې دا مؤمن مسلمان دی شپپنایو غواړي د شیطان نه یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا دی وی نو فانها لا تضره یقینا دغه خوب دا به ته کوم ضرر تکلیف دا به نه رسي دا بل روایت جابر زمو روایت کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه د الله پیغمبر فرمایلی دی اذا راى احدكم الرؤيا يكرهها کله چې یو کس په تاسو کې دې خوبینه چې بد غنی هغه لري یعنی داسې یو خراب غوندي خوبینی فليبصق عن يساره ثلاثا ولاري د کی خپل
چپ طرف ته درې ځل دلته بوسق راغلی بسق یعنی دا ویل کېږي لاړو ته کول ته چې سړی لاړو ته کی وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا او د الله پوری د شیطان نه پناه ونیسي درې ځل وليتحول عن جنبه الذي كان عليه او بدل دي کې خپل هغه اړه چې باغې مینده پروت وي دې روایت کې صدا اضافه رااله مکه روایتونه کې دیر شو سو بدخوبین هغه د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وي دا ټول روایتونه کې ذکر شو او دویم کار دی دا و چې هغه دی چپ طرف ته لاړې تو کې نفق هم راغی او بسق هم راغی لاړې تو کل هم رااله حدیث کې او کتره شو دام ټیک دی او کلاړې تو کې دام ټیک دا ډول الفاظ حدیث کې رااله درې ځله دا کار وکي او بل کار دا و چې خپل د اړخ دی بدل کی یعنی چپ طرف باندې پروت وي او تا دا خوب ویل خي طرف ته واوړه او که بخي طرف باندې پروت وي دا خوب درې چپ طرف ته واوړه او ان شاء الله په الله باندې یقین وکا چې دا خوب د وجه نه وتا ته هیڅ قسم تکلیف دا به نه رسیدل ان شاء الله او په دې باندې یقین جوړ کا خوبونه د غشان د هیڅ نش کولای نه ګامله خسته خوب دی ویل دا غي ترکه دا شو یعنی دا غي تعبیر خسته وکا الحمدلله نو او هغه دوست بیان کا چې دا غشان دا غي تاسو سره مینه چې هغه مدغشان د خوشاله شي استاد خو خسته تعبیر هغه ته بیان کی الله دې خبرو متاسمه کو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد